ساکن ولاړ نه خوځېدو نړه کېدو حیران شوم ساکن ولاړ نه خوځېدو نړه کېدو حیران شوم ما ویل رب کم یې تستا په لیدو حیران شوم چې مې وحشت د انسان وکتو نو دا مې ووی چې نوراني مخلوق به تا ته ټیټېدو حیران شوم چې مې وحشت د انسان وکتو نو دا مې ووی چې نوراني مخلوق به تا ته ټیټېدو حیران شوم زما په ذهن کې د دې دنیا تصویر یې پروت و پښتون چې هلته په قیامت کې خندېدو حیران شوم بازار کې لور د هغه چا نن ګرځېده سرتوره پرون خبرې چې کوي چا د پښتو حیران شوم لاس کې تسبیح ګیرې اوږدې ګوري پردو پیغلو ته د هوس تند بس پکې نور تر سو حیران شوم سپینګری ناس مشاعره کې او د کام شاعر می غزل کې ستای خپل جانان سر نه تر خپو حیران شوم سپینګری ناس مشاعره کې او د کام شاعر می غزل کې ستای خپل جانان سر نه تر خپو حیران شوم ما ته د خپل دلبر په مخ کې هم الله ښکاریږي تعالی پیدا نکړو تر اوسه په سجدو حیران شوم مننه جی ما ته د خپل دلبر په مخ کې هم الله ښکاریږي تعالی پیدا نکړو تر اوسه په سجدو حیران شوم اوس یو انسان په بل انسان بیخي بار نه کوي د خپل مکان حفاظت اوس کوي پسپو حیران شوم افتایا مننه جی اوس یو انسان په بل انسان بیخي بار نه کوي د خپل مکان حفاظت اوس کوي پسپو حیران شوم افتایا یو جړک دنیا ته ورکه چې کیسه ختم شي یتیم د مور نه روټي غواړي په سلګو حیران شوم موږ د دوزخ لو یو خپل تندې کړل تور په سجدو هندو سوځي دل خپل مړې په لمبو حیران شوم او رزق الله ورکي خالد نن مالدار خلک ته د سپین ویختو مالک مجلس کې ودرېدو حیران شوم ډیره مننه د بل غزل څو شعرونه دي چې نه د بچو نه د خپل سر کوي پروا پښتانه سودا نه د بچو نه د خپل سر کوي پروا پښتانه او د غیرت وخت کې تخت نه کوي پشا پښتانه ستا چې څنګه رنگ تور دي هم دغه سي د زړه هم تور دي د خپل رنگ پشان په زړونو هم صفا پښتانه دا د میرویس د عجب خان او عبدالي اولاد دي نران دي ځکه چې خوشحال نه دي پیدا پښتانه ترسو زما په ګیس بجلی به مزي تاسو کوي هر څه به اخلي در نن وی که سبا پښتانه ستا د پنجاب ګیدړ به بیا د کور نه راوځي که په ډک لاس په اټک درشي زما دا پښتانه خپل وزر چیخړي خلاصې د غربت تجال نه راولي هغه ورځ په مخ به د جړه پښتانه خوب ملیدو چې د جنت پښنو باغونو کې پاس ناز باچا خان د تر نه تاو د سبلا پښتانه دا خو مجبور کړی تاسو چې ټوپک تلاش کړي کني مین دي په قلم او پرانا پښتانه دا ستا په خاور د بدمعاش نه خزونک جوړيږي په پښتونخوا کې بکړي ځوان درته جړه پښتانه دا ستا په خاور د بدمعاش نه خزونک جوړيږي په پښتونخوا کې بکړي ځوان درته جړه پښتانه د جنگ میدان کې چې شهید شي نو سینې ګوره هڅه بستړې شو ګولې نخري پشا پښتانه او خالد دعا کوم او تاسو پر امین وایي د هر سخت په امان مې کا الله پښتانه پتنګا بل ټیم پکې سٹارټ سٹارټ خالد دغه وای کنه پرواز وي چې د نوټونو او په جیبونو کې خبرې بندي او چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي او د رشتہ دارو هم څورزونه نمبر باندې واه دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه ویني دلته په ډزو ازادي د سندرې باندې واه 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 دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي او زما اوس ډیر ضروری کار دی خو دفتر باندې واه واه دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډیر ضروری کار دی خو دفتر باندې تاسو دا سوال چې موږ دومره شهیدان ولیو او تاسو دا سوالو چې موږ دومره شهیدان ولیو ډیر ښه جواب دی خو ما باندې خبره وایي واه 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 تاسو دا سوال چې موږ دومره شهیدان ولې ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې باندې ارشاد خالد دسته کوته را سره وکړه را په منظر سیب لګیا کو دی خو موږ لګیا ها سودا دا چا پټکی په سر د زړه کور کې شیطان ګرځوي څوک مې کده کې خم مضبوط د زړه ایمان ګرځوي چا د پیرنګ وطن کې اولستو قبول کړلو څوک د رب کور کې د ایمان کوره کې وران ګرځوي چا د پیرغون په تربیت کې الله او پیجندو څوک کلمه د کوپر نن هم په زبان ګرځوي مولا دعا کې ویل که هار دې ورته او مې ویل غم د هغه د چې پترخ کې پټ بوتان ګرځوي کمې تندې په سجدو تور شي څه مقصد نشته په کار مې یو د چې په بل اړخ میزان ګرځوي څوک د کپن سپینه کپړه کې تور عمل دفن کړي څوک بې کپنه د جنت کوڅو کې ځان ګرځوي او دعا کې سترګې لباسي د اوښکو مړه کوه نیکان خالد پسینه کې پټ توپان ګرځوي ډېر مننه بس